مدینه احمدی تیجانی میگیره خانه دیوانه شهیدی ستنده تمام تیر سات په مثال مړی د لحد دی مړی چا دی ژوندی کړی په ژړا. السلام علیکم عزتمندو اوریدونکو لیدونکو کتونکو په ډیره موده پس د یو داسې پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. موسم یخ او یخني و ډیره زیاته نو که میلمانه رام شي نو بجلي هم ني نو موږ پروګرامونه نه دي ریکارډ کړي. نن خوشبختي او زما خوش نصیبي ده چې ډیر درانه میلمانه راغلي دي او د دې د راتګ دا سبب او دا ټولې خبرې زه یم چې دوی په خپله وکړي. محترمه ول ته هرکلی ویم او خپل نوم به راته وښیي او بیا تعلق هم د کوم دي سره دی دلته راتګ چې کوم دی نو په دې را سره څو خبرې وکړي. ډیره مهرباني ستاسو حاجي اسلم صاحب. زما نوم جی علمگیر خان دی. زه د مردان ښار اوسیدونکی یم او اوس هم په انګلینډ کې او د پښتو فلمونو د پښتو میوزیک او دې سره ریلیټډ چې څونه پروګرامونه دي د هغې یو ډېر زوړ لیدونکی کتونکی شوق دا اوس مې دې سره خبره کوله چې هغه ورځ کار په سلسله کې د شپې تللی وم او واپسې کې خوب راته ډېر زیات نو ځان ته مې زوړ دیکان فلم ولګو او هغې ډېر مست وم او ډېر په خوشحالۍ مې هغه واورېد. دغه سلسله کې فلمونه خو چونکې اوس ختم شوي دي خو چې زه په ویډیوز باندې ستاسو په یوټیوب باندې ستاسو ویډیوګانې ګورم ستاسو دا هڅې ګورم دا کتاب دا مختلف پروګرامونه خصوصا هغه فنکاران چې تیر په هیر شوي دي د هغې غریبانانو هغه روزګار ختم شوی دی خو تاسو یې هغه یادوئ نو موږ وایو چې انګریز چې دی نو هغه ډېر احسان منونکی قوم دی احسان منونکی قوم دی یعنی په برټش راج کې چې په دوسری جنګ عظیم کې د هغې دپاره چا جنګ کړی دی نو د هغې بچو ته اوسه پورې جي وظیفې میلاویږي. ټیک ده هلته کې یو وړوکی غونې کلی و په هغې کې یو مینار ولاړ دا خبره ما نورالبشر نوید صاحب سره هم کړې وه او هغې ته به روزانه تازه ګلونه پراته وو روزانه موږ به په روډ تېرېدو ما به کته یو ورځ ما ګاډي سیټ ته که ورغلم چې بی دا څه شی دی یو شی ولاړ دی چې ورغلم نو په هغې باندې لیکلي وو چې په دوسری جنګ عظیم کې د هغه نامورکه فوجیانو په یاد کې او هغې ته خراج تحسین دپاره ده او هغې ته زه ته بل روزانه ځو ګلونه ږدي نو موږ وایو چې انګریزان احسان منونکي خلک دي نو دقسې زه دا یم چې تاسو احسان منونکي خلکو کې موږ خو نه یو چې د دې پښتو ژبې خدمت کوئ په خپل دغه باندې موږ به نه یو موږ به جي نه یو په سینما باندې په قومونو باندې په ادب باندې په کلچر باندې دورونه ځي راځي پرون یو ښه دور اوس خراب دور ده خو دا دور به انشاءالله زما دا امید دی چې انټرټینمنټ دور په دنیا کې چېرې نه ختمېږي دا به بیا راځي نو چې بیا راشي نو ستاسو دا خدمات چې دي دا به ضرور په سونهري الفاظ کې لیکلي کېږي. پښتانه من حیث القوم موږ چې یو نو موږ په هغه ټایم باندې لکه موږ د دې سلې داسې چاله نه ورکوو خو یقینا چې را روان وخت به ستاسو د خدماتو ته په دوه لاسي سلوټ کوي چې تاسو به ورته دا پانګه پرېږدئ چې ګنې د دې نه به استفادې کوي. نو په دغه بنیاد باندې ما چې به دا ویډیوګانې کتې نو زما ډېر ارمان و چې زه به ځم او زه به حاجي اسلم صاحب پیدا کوم څنګه خدای پاکه تیر شوی جولای کې زه راغلم نو ما خیر محمد بابا له تلم نو ما اوس ستاسو ذکر وکړو چې یاره هغوی سره به څنګه ملاقات کېږي نو هغه ما ته چې زه بیا ساملو کړم نمبر به درکړم خو بیا زما واپسي وه بیا ما ونه کړی شو دا ځل چې راتلم نو ما اراده کړه چې یاره هر څنګه وي بس هغه اتفاقا بل ورځ ما کمنټ وکړو تاسو دغه وکړو بس نن دا ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو صرف د سلام دپاره ستاسو د دونه ډېر لوی خدمات دا دونه کتابونه دې ته په دوه لاسي سلام دپاره حاضر شوي یو چې یاره تاسو د خپلې ژبې او د خصوصا د کلچر دپاره چې دا کوم خدمات دي دې ته په دوه لاسي سلوټ دپاره راغلي نور اس اراده زموږ نه وه. ډېره مننه علمګیر صاحب تاسو خو ډېرې خوندورې مزېدارې خبرې وکړې. تاسو د پښتو فلم خبره وکړه چې فلم انډسټري په پاکستان کې که د پښتو دی او که د اردو دی او که د پنجابي دی یو فلم هم نه جوړېږي. پښتو لا بیا هم یو فلم نیم په کال کې اختر دپاره هر اختر کې یو فلم نیم جوړېږي نور فلمونه ټول ختم شو. فلمونه هم کتلي دي دا راته ووایي چې تاسو د فلم سره شوق یا تاسو زما د کتاب ذکر وکړو یا د دې
فلمي خلکو زه ورسره ملاقاتونه کوم. پښتو فلمونه مو کتلي دي او که کتلي مو دي نو کوم یو فلم مو خوښ شوی دی او دا ما سره که کوړي دي دا د فلمونو سندرې دي په دې کې نو که کوم فرمایش کوي هم درته وغوږوم جي. ضرور جي فرمایش په خامخا کوو. د پښتو فلمونو ذکر هم وکړو دا ما تاسو سره اوس په دې خبرو کې مخکې خبره وکړه چې راج کپور یو ډېر غټ ډایرکټر اکټر پاتې شوی دی نو هغه به وي نو بزنس لایک شو بزنس. یعنی په دنیا کې شو بزنس سینما نه ده ختمه شوې جی ورځ په ورځ ترقي کوي نوې نوې جدتونه پکې راځي نوې نوې خبرې پکې راځي په ټوله دنیا کې یعنی تاسو د انډیا د ریجنل جبو ته وګورئ د هغې فلمونه دونه ډیولپ شو چې بالیوډ والا د هغې کاپي کوي. مونږ بدقسمتي دا وشوه چې زمونږ د پښتو فلمونو چې کوم وټانو د هغې اوسه پورې لکه د هغې میوزیک د هغې رایټر د هغې سټوریز کم شی دی سړی به یاد یعنی چې تاسو د بدر منیر هغه لومړني فلمونه یوسف خان شیرمان او ادم خان درخانه خو تاسو لګونه دا خو بالکل سٹارټ و پسې بیا که تاسو اوربل ته راشئ اوربل کې داغه تاسو اکټینګ وکړئ خانه بدوش کې وګورئ نو سړی حیران دریان شي داغه خندا چې هغې په کوم سټایل کې کوي ډاکو دی بیا ورپسې تاسو دهقان کې راشئ هغه یو بل کیریکټر دی نو داسې ورپسې چې راځئ نو ډېر خو موږ بدقسمتۍ نه هغه شی یعنی دا لس 2 دهایه یا 3 دهایه خو دا شی وچلېد خو په مخ کې لا نړه یعنی نوې جدتونه پکې موږ را نه وسته نو هغه الټا بجای دی چې ښېګړې طرف ته تللی وې د معاشرتي اصلاح طرف ته تللی وې نوې نوې سټوریز نوې خبرې د معاشرې د موجوده دور سره هماهنګ شوې نو هغسې ونه شو نو هغه نورو خبرو طرف ته لاړه ورو بدقسمتۍ طرف هغه انډسټري زموږ تباه و برباده شو دا د ما ذاتي طور زه ډېر خفګان او دک ما سره یو فرمایش مې ذهن له راغی تاسو خو وایئ چې ما سره ډېر دي خو زه یو ټرای نن که وګورو چې تاسو سره به وي موقع بني باغي فلم و په هغې کې د هدایت الله صاحب یو دغه وه چې دوباره دی راتلی نشته په دنیا که هغه هم جي ولګو نو بس په 2 لاسي نه په 3 لاسي به راته سلام کوو دا خو ورکوټي خبره ده ګورئ جي چې د ډېر کوشش به دا نه وي چې ما ورپسې ډېر کوشش وکړو خو دا تاسو چې د کمې سندرې ذکر وکړو د رحمان بابا کلام دی د هدایت الله په آواز دا زما هم ډېر زیات خوښ دی او ځینې ملګري چې راشي د دې غوښتنې موږ نه کوي خو د کاپي رایټ په وجه به موږ دا سندره پوره نه غږو لږه غوندې به درته زمزمه کوم او دا دی ستاسو د خوښې دا ریکارډ چې دی دا به درته ووایم چې دا د کولمبیا کپنی ریکارډ دی او دا ریکارډ نمبر هم په دې باندې شته او په دې باندې باغي فلم لیکلی دی د هدایت الله په آواز دی او رفیق شینواری د دې موسیقار دی او د رحمان بابا کلام دی چې د عالمګیر صاحب د خوښې دا ریکارډ موږ هم لږ شانتي وورو دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دیوار دې درو کړې د عالمګیر صاحب خبرې اترې ډېرې قیمتي ډېرې ګټورې هغه خبرې چې موږ ته هم پته نه وه او دوی سره بل ملګری د دوی ورور هم راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم جی زما نوم بابر دی او د مردان اوسیدونکی یو او نن جی بس اتفاقی طور چې کوم دی اجي اسلم صاحب لرالو ملاقات شو ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په دې جدید دور کې ډېر زیات انشنټ د ټیپ ریکارډر ګراموفون هم ولیده دغه مو ولیده ډېر خوشحاله شو ډېر خوند یې وکړو او چونکې دا زمونږ د جدید دور د پښتانه هلکان ینګ جنریشن دي خو د دې دغه نه خبر نه دي پکار دي چې دی چې کوم دی دا ډېر قیمتي خلک دي د دې معاشرې نو پکار دي چې دی مونږ چې کوم دی نو دی سره خپل هغه کنټیکټ ساتو او د دې مدد یې وکړو د دې مطلب دا دی د دې ډېر لکه اپریشیټ کړو دی چې دا کم سسټم دلته کې دا کم اولډ پکچرز دي او دا کم اکوپمنټ دي اولډ دا یقینا دا ډېر قیمتي خلک دي
ګلنار بیګم په اواز به جي او ګانا راته یو سندره به راته وروي د ګلنار بیګم په او اواز جی او دا به که زموږ هر یو فرمایش. وي که هر یو وي جی داسې سندره به ته د ګلنار بیګم وغږوم ښه جی چې دا زړه به دې ورسره خوشحال شي صحیح ده جی خو ارحم له ډېره مننه دا مایک ورکړي چې دی یو ضرور څو جي. خبرې وکړي د ارحم بچې تا چې دا څیزونه ولیدله دا ګراموفون دې ولیدو دا دې مخکې لیدلي وو نه جی ما مخکې نو لیدلی ها نو ته خپل تعارف وکړه که نه ستا څه نامه ده سویم کې سبق وې مایک خولې ته نږدې کړه زما نوم ارحم دی او زما ایج چې کوم دی که نه زه 9 کالو یم زه په عزیز بټي کې سبق وایم او زه 3 سپاره وایم ماشاءالله او زه 2 کلاس کې یم دویم کلاس کې ها او دا شیزونه تا په ډومبي ځل ولیدل او جی نو څنګه دا تا څنګه ښکاره شو دا خو دا انټیک دی عجیبه غوندې دي که نه او جی بالکل ها نو تا ته په دې دغه چې کومه ده د ککوړو باجه ده ته راشي دا راواله او صاحب دته په دې باندې یو ریکارډ دغه کوم چې کوم دی ما دا ګراموفون چې کوم دی ما په لومبي ځل ولیدو نو په دې باندې ما ته یو سندره وغږوئ حدید سندره وګم زبا د ملک د کام ډېره پکار شوه مورې بسته مې څه شوه سبق لزما زبا د ملک د کام ډېره پکار شوه مورې بسته مې څه شوه سبق لزما جی ملګرو تاسو د ورکوټي ګلالي ارحم د خوښې سندره په ګراموفون باندې واورېده او هغه له مو وخت ځکه ورکو چې ورته احساس وشي چې دا مشران د کشرانو څونه خیال ساتي جی راځو بابر صاحب لا ها تاسو فرمایش راته کوئ جی ښه جی نو بس ما وی چې د ګلنار بیګم په اواز هر یو داسې یو ښه غونته فلمي. سندرې فلمي پلیز او نو تاسو جی موږ ته ووم رولنه مشکور وایو د ګلنار بیګم د ته دومره خسته ککوړې غږوم فلمي د فلم نوم دی چراغ الدین ښه جی او دا هم ډېر زوړ فلم دی ښه جی او د دې یو سندره درته غږومه چې ډېره نایابه او ناویاته ده که نه صحیح ده نو تاسو به هم ترې خوندوالي موږ هم ترې خوندونه واخلو یادونه د چا دي بشا هم کوایا چې خیالونه د چا دي یادونه د چا دي یادونه د چا دي یادونه د چا دي پوری یادونه د چا دي جی ملګرو دا د نن پروګرام در یاده به کومه چې نن د زیارت ورځ ده او د جنورۍ 15مه نیټه او کال دی 2026 او دا زموږ د دې کال باقاعده چې کوم ریکارډینګ مونږ کړی دی نو دا ړومبي میلمانو او ړومبی ویډیو ده چې زما سره چې دا کوم سیزونه دي د دې په هکله تاسو دا پروګرام اورېدو تمه لرم چې په خو کمنټونو به نمانځئ پروګرام بالکل جی او علمگیر صاحب وایي چې ما له 100 سکند راکه 100 سکند نه ډېر وخت واخلئ زما ټولو هغه ملګرو ته چې د ملک نه بار میشته دي دلته کې هغه ملګري چې د چا وس ده شته هغې له پکار دي چې حاجي اسلم صاحب مونږ ونازو دلته مونږ رالو مونږ له ټایم راکړه چای را باندې اوس کله خدمت یې راله وکړه او دا څیزونه برقرار ساتل تاسو کوم ملګرو ته چې پته د دې مینټیننس خو یو طرف ته کې خو لکه دا په دې صورت محفوظ ساتل د پښتو ژبې ډېر لوی خدمت دی ما چې څنګه وختي ووې چې مونږ به نه یو را روان دور کې به د دې ریوایو کېږي دا به یادېږي نو دا به را تاریخ حصه ګرځي ډېره مننه زه به دې سلسله کې ورته کوم ستاسو د مینې ډېره مننه ما سره دا تصویران دي تاسو دا وکتل او ډېر نایابه تصویران دي ما یو تقریبا داسې یو 100 پورې نور ډېر نایابه تصویران را پیدا کړي دي نو نور خو الحمدلله په ما د الله فضل دی بس وخت خدای پاک په غریبۍ کې تېروي څیزونه زه یم ضایع نه شي ځکه چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي زما نه پس زما د بچو دې خبرو سره مینه شته او که نشته بهرحال بابر صاحب ستاسو او د ارحم ډېره مننه او چې مدیدارې خبرې مو کې علمگیر صاحب تاسو د الله پاک خوشحاله ساتي او خدای مو هر کله راوله